بیا د جهنم بس پوزیشن وی او دننه د جهنميانو بس حال وی هغه بیان 13 جمعه باندې ماستاسو په مخ کې عرض کړو یو ظلب پکې داسې موشي دا بد جهنميانو ته आवाज وکي چې خاوندانو د اور هل وجدتم ما وعد ربكم حقا الله چې کوم وعده تاسو سره کړی و هغه بیا مونته تاسو ته خو ویلي چې ګوره سم ګرځئ کینی آخر الامر بمحشر و انجام دای نو خپل ځای ته ورسېدی علماء لیکي چې دا आवाज به د پاره چې دوی نور خجل شي رسوا او شرمنده شي الله دې امان راکړي بل خبره دا چې قران کې راځي چې دا جهنم چې دا الله تیار کړی دی د کافرو لپاره نو مسلمان بسنګ جهنم ته ځي پکار دادی چې کوم سره مسلمانی چې هغه جهنم تلار نشي ځکه چې خدای وی اعدت للکافرین دا جهنم تیار د کافرانو د پاره دینو بیا مسلمان به ولی ورته خبره بالکل صحیح ده کتا سو چرته جیل تلاړی نو پدې جیل کې چکای ورته وي او پانسی گاډونه ورته وي نو هغه چکای او پانسی گاډ چې ده هغه خلقو د پاره چې چا باندې د پانسای حکم شوی نو هغه پدې چکو کې انتظار کوي او پدې پانسی گاډ کې انتظار کوي نو دا زین جیل کې جوړ شوی دی د پاره دی چې دې کې با هغه کسانو سیږي چې کم پانسی کېدو والای کجیل تلاړی نو او به ګورئ یو ظلم خدای بوزه چې مزای والی ناغذ چې د ډېره تنګه کوټۍ ما پکې یو سوچ پې کړی دي نا دومره تنګ ځای چې ته دا تصور وکړې چې زه چکای کې یم نو دا زړه به دې د خولې نه بوټو ځي اوس ته ماته ووایه چې زه خو پانسای والا نه وم نو ما هم پکې وخت تېر کړی پاری پور کې بیا په دې جیل کې چې څوک ورانې وکړي نو جیل سپرن چې ده اغم اونیسی او چکای کې بند کی داغه مطلب دای چې دا چکای تا د پاره نه ده خو ته مې پکې ځکه بند کړي چې تام داسې ورانې وکړو او زیاته دی وکړو لکه پانسی گاډ والا چې ورانې کړي او په پانسی گاډ کې پروت نو لہذا په دغه کوټه کې لږه سزا تا تم در کول پکار نو جهنم تیار د کافرو د پاره ضرور دی
लेकिन दुनिया की चिकम सड़े अमल द काफिर इख्तियार की पलारा द काफिर जी बराए नाम द इस्लाम चगे वही नुदा खलक बा बेजात जहन्नम तैयार काफिरों द पारा दे लेकिन बेतबब मुसलमान वर्तजीज का चिदलार द काफिर इख्तियार करे तो सुगोर दीन आजादी दादा मुसलमान शेवा न दा तबशपार सनी पाबंदी आजाद बने परुन अब्बला औरत यो डेर लोई मुझगुजार रहा था टेलीफोनों को जो उसमें पर टीवी बांधी और प्रोग्राम उली दो चढ़ेर अफसोस रहा तो शो जिन्हें कोप के दासे और दासे कोलो गड़े दिए नुमावर तवी चे अजीजा खबर दादा चिका अगी गड़े दी नौया खुद जुल्म तस्वर करो और ताज पकोर की टीवी खेदे और खजो लुणो ता टोल दे गड़ेदा तकत तो मुसलमान और बुजुर्ग पाते थे तखसड़े थे माँ तवे चीजी से चलो कई और जीना कई पके गड़े वाली दिक्कत टावर तक वाली कागप गड़े तो मुझे गा खुदा से चल दे चिचर तडमा गड़ीगी पकारदाने चिमुंग मुलियानम पके नास्ती और खल्क तवायु चाहे गोर दागत वली गड़ीगी दा खजा बल तवायु है गुरु मारता जमुंग मालत के उजल डमारा गले वा डमारा गले वानो यो बुढ़ा होंगे सड़े वाग मुंग सरे जोख को ना मैदान के दमा गड़े दनो दे बरागे कोर बसमलास तो पदे के ना गाना चीज दे दबले आवाज और दड में आवाज पैदा सी सुरीला होंगे तरवागशो रेलवे पर खुदाई दी खुना उराना का कट मिचीची ब्याबे और मंडाकड़ा ब्याबो और नास्तु ब्याबो कोर तरह के कट के बैठा डवा चोले चे ब्याबे दासी नरे होंगे और बोल खुना खुदे चाउड़ा ब्याबे और मंडकड़ा और तबके नास्त तासो ख्याल ना गए नॉर्ज में दादे कागप गड़े दो मुजरिम आदा नुजोर तपका तो मुजरिम वाले नहीं वाले नहीं